د نن ورځې تازه او ډېرې مهمې پیښې د ټولنیزو رسنیو کارونکو په مهمو موضوعاتو لیکنې او ویناوې. په سلامونو مهرکلی کوم درنو لیدونکو دغه ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو دا چې په دې ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو خلکو څه ویلي دي په دې ویډیو کې خبر شئ. مهرتاج وایي دا یې لا بله پاکستان افغانستان لپاره د مرستې صندوق جوړ کړ. وایي افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی، خلک کولی شي چې زموږ سټیټ او نیشنل بانک ته چنده راټوله کړي، موږ به هم افغانانو ته رسوو. دا هماغه پاکستان دی چې تر افغانستان ډیر په خپله چندې ته اړتیا لري. دا هماغه پاکستان دی چې د هند رالیږدونکي مرستې یا غنم یې افغانستان ته بند کړي دي. زه خو وایم ولسه نور مو د صبر کاسه داسې نسکوره شه چې دا نظام تاسې سقوط کړئ. بلخوا نن نامتو خبریال او د شمشاد ټلویزیون کارکوونکی نظار یوسفزی ومړ. یوسفزی له تېرو څو کلونو راهیسې په دوبۍ څنګه کې شمشاد ټلویزیون کې کار کوه. هغه نه یوازې ژورنالیستیکي فعالیتونه درلودل بلکې ترڅنګ یې په مدني او فرهنګي برخه کې هم د پام وړ هلې ځلې کړي. هاخوا ګڼو افغانانو د نظار یوسفزي پر مړینه خواشینۍ ښودلې ده. نن بیا طاهر حارث هم لیکلی وو کابل کې د پاکستان سفارت د افغانستان د هر وزارت لپاره ځانګړي کاري ډیسکونه جوړ کړي دي ترڅو د اړونده وزارتونو ورځني کارونه تنظیم کړي. په یادو کاري ډیسکونو کې 30 پاکستاني متخصصین کار کوي چې د هر وزارت د دندو لایحې ته په کتو ورته پالیسۍ او کړنلارې جوړوي. هغه هیواد چې کلونه یې د افغان ملت دښمنۍ کړې ده نن د افغانستان نا اعلان شوې واکمنۍ کوي. او په آخر کې به هم درته دا ووایم چې الوتکې له کړکۍ د اسلامي امت اشغال شوې قبله بیت المقدس هغه چا اشغال کړي چې اردوغان او نور عرب یې رسمیت پیژندلو ته د ملي ګټو خوندیتوب وایي. کوم اسلامي هیواد دې نرشي د جهاد اعلان خو دې پرې وکړي. ډیره زیاته مننه کوم چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د دغه موضوعاتو په اړه تاسو کوم څه ویل لرئ نو په کومنټ کې ولیکئ. موږ ستاسو نظرونه حتما لولو او له هغو لیدونکو هم ډیره زیاته مننه چې خپل مثبت نظریات را سره شریکوي. تر بیا ښه وخت، خدای پامان.